توجیهاتونو مجموعه ده څه ښکلې مدینه ده. درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو قومندانانو وخبرونو ته. مجموعه ده څه ښکلې مدینه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قومندانان. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر صحابه کرامو څخه یو صحابي حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه و چې هغه کوچنی او کم عمره سپه سالار و. له هجرت څخه 7 کاله وړاندې په مکې مکرمه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د هغه د نبوي شمع پتنګان د قریشو د ظلمونو او کړاوونو ښکار ول. په تبلیغي ډګر کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په پرله پسې ډول د ستمونو، دردونو او هر ډول شکنجو او ړبلولو غرونه مات کړل او هر څه به یې په سړه سینه ګالل. لنډه دا چې الله رب العزت هم د دوی په سر ولاړ و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کړېدلي ژوند کې خوشحالي ور په برخه کړه. چا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته زیری ورکه چې د ام ایمن په کور کې الله رب العزت هلک او ماشوم پیدا که. ام ایمن د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مور وینځه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا زیری واورید نو د منور مخ نورې دوچند شه او له حده زیاته خوشحاله شه همدا زیږېدلی کوچنی اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه و. د اسامه مور برکه نومیده چې یوه حبشي میرمن وه چې په ام ایمن سره مشهوره وه. د اسامه مور برکه په یو وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور وینځه وه. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمنه وفات شوه نو هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې ونیو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پالنه یې وکړه چې د دې دنیا لپاره یو غټ ویاړ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به زیاتره فرمایل ام ایمن زما د مور په څیر ده او دا زما له خپل کور څخه ده. دا د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د مور نیکبختې معرفي او پیژنګلوي وه. د ده پلار زید بن حارثه نومیده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په زویولي نیولی و. زید تر ډیره په هر سفر کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ملګری پاتې شوی و. له دې پرته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو راز لرونکی ملګری هم و. نو اسامه بن زید د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په صحابهو کې یو کوچنی او یو کم عمره سپه سالار و. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمسي حضرت حسن رضی الله تعالی عنه همزولی و. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د خپل نیکه رسول الله په څیر ښایسته و خو اسامه بن زید د خپل مور په څیر تک تور و او د هغه پوزه هم پیته وه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به له دواړو سره یو شان مینه درلودله. د شفقت له مخې به یې اسامه رضی الله تعالی عنه په یو زنګون او حضرت حسن رضی الله تعالی عنه په بل زنګون کیناوه. کله کله به یې دواړه په غیږ کې ټینګ نیول او دواړو ته به یې دعا کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ویلې ای زما ربه زه له دوی دواړو سره مینه لرم نو ته هم له دوی سره مینه وکړه.
لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم له اسامه بن زید سره ډیره مینه لرله. یوه ورځ په ماشومتوب کې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د دروازې په چوکات کې وغورځېده چې تنده یې ټپي شو او وینه ترې روانه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل چې د دې وینه پاکه کړه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په یو کار کې بوخته وه، نو د ده لور ته یې سمدلاسه پاملرنه ونه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارک پاڅېده او په خپل مبارک لاس سره یې د حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه له تندي څخه وینه پاکه کړه او سر یې ورته په یو ټوټه باندې وتړه. د قریشو مشر حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنه یو قیمتي لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ډالۍ کې وړاندې چې هغه لباس یې په یمن کې په 50 دیناره اخیستی و. دا غوره او ښایسته او قیمتي لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د یوې جمعې په ورځ اغوستی و. له هغې وروسته یې اسامه بن زید ته وروباښه. اسامه بن زید په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې دومره ګران و. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مجاهدینو لپاره له بیت المال څخه تنخوا وټاکله چې د ده زوی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه راغی. امیر المؤمنین عمر فاروق د ده لپاره هم تنخوا وټاکله. له هغې وروسته د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه وار راغی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اسامه بن زید ته د خپل زوی په پرتله 2 زیاته تنخوا وټاکله. د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زوی خواشینی شو چې زه د خپل پلار په نظر کې کم حیثیت یم، ځکه یې راته تنخوا کمه وټاکله. حال دا چې عبدالله هم په عبادت، جهاد او پرهیزګاري کې له چا څخه کم نه و. نو یوه ورځ یې خپل پلار ته په ناهیلي سره وویلې: پلارجانه، تاسې د تنخوا د ویشلو پر وخت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه ته پر ما ترجیح ورکړه. حال دا چې ما هم په جهاد کې له اسامه څخه زیاته برخه اخیستې ده. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل زوی ته ځواب ورکه: زویه، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له اسامه رضی الله تعالی عنه سره ډیره مینه وه او د ده پلار زید هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران و. زه به اسامه ته ولې په بل چا ترجیح نه ورکوم؟ آیا تا ته معلومات نشته چې د اسامه پلار زید رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځانګړی خدمتګار و چې د خپل مور و پلار له کور څخه انکار کړی و او ټول عمر یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې تیر که. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبرې د خپل پلار خولې نه واورېدلې نو هغه هم ساکت پاتې شو. کله چې د زید پلار د خپل زوی د بیولو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته راغی او تشریف یې راوړه، نو رسول الله زید ته واک او اختیار ورکه چې خپل پلار سره ځې او که دلته زموږ سره پاتې کیږي. پلار یې زوی ته وویل: زویه لاړشه او تیاری ونیسه چې له ځان سره دې بوزم. مور دې ستا په انتظار کې خفه او بې قراره ده. خو زید خپل پلار ته په قطعي صورت ویلې چې پلار جانه، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه ماته هیڅوک غوره نه دي. زه هیڅکله نه ځم او زه به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یم. پلار یې ورته ویل: زویه دا څه وایې؟ آیا تاسې ته د غلامي پر ځای د ازادي ژوند خوښ نه دی؟ زید ورته وړاندیز وکړه: پلارجانه، له دې غلامي څخه دې داسې زر ازادي قربان شي. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک دیدار تږی یم. د ده خدمت د ځان لپاره لویه نیکبختي او ویاړ ګڼم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د زید دا وینا واورېده بې حده زیاته خوشحاله شه او د خلکو په وړاندې ګواهي ورکړه: ای خلکو، تاسو ګواه اوسئ، زید زما زوی شه، دا به زما وارث وي او زه د ده وارث شوم. زید د چا پلار و؟ زید د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه پلار و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابهو کې کوچنی او کم عمره سپه سالار و. له دې وروسته به ټولو خلکو ورته د زید بن محمد آواز کوه.
دا نوم هغه وخت ختم شو چې د قرآن مجید دا حکم را نازل شو چې منل شوي فرضي زوی د حقیقي زوی ځای نشي نیولی. اسامه بن زید د شکل او څیرې څخه حبشي څرګندېده، رنګ یې تور او پوزه پیته وه، خو اسلام او د اسلام ولولو او قربانیو دوی ته دومره لوړ حیثیت او مرتبه ورکړې وه چې لا تر اوسه یې د اسلام د تاریخ پاڼې د میړانې او سپېڅلتیا ګواهي او ثبوت وړاندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شاړ پاړ ویښتو څښتن، د خړو او ګردونو وهلو جامو څښتن، که په الله قسم وخوري نو الله به د هغه قسم پوره کړي. چې په دې کې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه ته رسول الله اشاره کړې وه. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه په اړه فرمایي: ای زما اصحابو، تاسو ګواه اوسئ، اسامه بن زید له ټولو څیزونو څخه ماته غوره دی، نو تاسې هم له ده سره ښه سلوک وکړئ. رسول الله چې دې سره دومره مینه درلودله، د څه وجې نه چې هغوی هم الله سره او د الله د رسول سره بېحده مینه درلودله. د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه عمر لا 20 کلونو ته نه و رسېدلی چې رسول الله د یو داسې لښکر سپه سالار وټاکه چې په دې لښکر کې ابابکر صدیق، عمر فاروق هم ګډون درلود. په دې لښکر کې ډېرو مشرانو سختدریزي او نیوکه کوله چې د لویو افسرانو پر ځای تر ټولو کوچنی او کم عمره ځوان د پوځ سپه سالار شو. خو ځینې خلکو به دا ویل چې د ده پلار زید چې د لښکر سپه سالار و نو وړتیا یې لرله. نو اسامه چې دا هم د زید زوی دی، دا هم د دې وړتیا لري چې د لښکر سپه سالار دې شي، اگر که په دې لښکر کې د دې نه اوچت سپه سالاران موجود دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو ته وفرمایل: اسامه تر تاسې ټولو ماته غوره دی، نو له ده سره په امر منلو کې ښه سلوک کوئ. لښکر لا کوچ نه و کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنیا څخه رحلت وکړه او د نوراني مخ رڼا یې نوره د عربو په سیمه پیرزو نه شوه. بې له شکه دا به د الله رضا او خوښه وه، خو سره له دې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی و چې اسامه باید له دندې څخه ګوښه نه کړی شي. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم پر اساس د اسامه بن زید تر مشري لاندې پوځ روان که. کله چې د روم اولسمشر د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات څخه خبر شه او له دې هم خبر و چې په سرحدي سیمو کې د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه تر مشري لاندې د مسلمانانو پوځ د حملې لپاره تیار سوی ولاړ دی، نو ډېر سخت تر اغیز لاندې راغی او وی ویل دا ډېر حیرانوونکی قوم دی چې د خپل نبی له وفات وروسته هم په خپلو جذبو او میړاني مضبوط ولاړ دي. د روم د اولسمشر او د هغه د لښکر حوصلې اوبه شوې او بیا یې د بل ځل لپاره د عربو په جزیرې د حملې کولو جرأت ونه که. د اسامه بن زید تر مشري لاندې پوځ صحیح سلامت بیرته راستون شه او هیڅ چاته پکې کوم زیان ونه رسید. نور به م واورو قدرمنو اوریدونکو د حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه په هکله، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل مرګ څخه 2 کاله وړاندې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د یو کوچني لښکر مشر مقرر که. له دښمن سره مقابله وشوه تر دې چې فتح د مسلمانانو لاسته ورغله. اسامه بن زید مدینې ته سره له پوځ راستون شه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې د فتحې حالات بیان کړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ له خوشحالي څخه لا نور هم وځلید او اسامه بن زید یې تر خپل څنګ کښېناوه او ویې فرمایل ما ته د دې جنګ لنډیز بیان کړه.
چې تاسې څرنګه مقابله وکړه. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ورته وړاندیز وکړه کله چې موږ د یو دښمن مقابلې ته ور مخامخ شو نو سمدلاسه مو پرې یرغل وکړه. ما د یو مشرک لور ته نیزه او توره مخامخ نیولې وه چې هغه سمدلاسه کلمه وویله خو ما هغه وواژه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما وای دا خبره واورېده نو مخ مبارک یې تغییر شه او راته ویې فرمایل افسوس اسامه چې تا له کلمې وروسته هم هغه وواژه. د لا اله الا الله پر ویونکي ستا څه حق او د آخرت په ورځ به ته د الله په وړاندې څه ځواب ورکوې؟ رسول الله فرمایل افسوس اسامه ما ته ستا په دې کار ډیره اندېښنه پیدا شوه. رسول الله په خواشیني او غم کې دا خبره تکراروله. اسامه وایي چې زه سخت وویرېدم هسې نه چې زما ټول اعمال ضایع او خراب نشي او دا مې ویلې په الله قسم چې زه به له دې وروسته په هیڅ لا اله الا الله ویونکي لاس اوچت نه کړم. اسامه بن زید د رسول الله همدا مبارکه خبره تر قیامته پورې په زړه کې د کاڼي کرښې په څیر وساتله چې له دې وروسته یې بیا هیڅکله په داسې خلکو لاس اوچت نه کړ. تر دې چې کله د مسلمانانو ترمنځ لویې فتنې رامنځته شوې او د حضرت علي او معاویه لښکر د مقابلې لپاره له یو بل سره مخامخ شول نو اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه له خپلې دندې په خپله ځان ګوښه که. له علي رضی الله تعالی عنه سره اسامه ډیره مینه درلوده خو بیا هم د جنگ لپاره چمتو نشه ځکه چې دا د مسلمانانو ترمنځ له یو بل سره مقابله وه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې پر اساس یې ونه غوښتل چې د یو مسلمان په مقابله کې خپله توره راپورته کړي. د احد په غزا کې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د خپلو همزولو هلکانو سره د جنگ ډګر ته راووتلو چې په دوی کې ځینې ځوانان د جنگ لپاره قبول شول او ځینې ځوانان چې عمرونه یې ډیر کم ول په جهاد کې برخه ورنکړی شوه. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه هم په همدې کوچنیانو کې و چې د جهاد کولو اجازه ورنکړی شوه. نو په ژړا یې پیل وکړه ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بیرغ لاندې له مشرکانو سره د جنګ کولو ویاړ ور په برخه نه شو. همداراز د خندق په غزا کې چې کله اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه له خپلو همزولو سره د جنگ ډګر ته ووتل نو د پوځ په منځ کې به د خپلو ګوتو په سرونو نیغ ودرېد چې زه اوچت ښکاره شم. هسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې له جهاد څخه بې برخې نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله له دې حاله خبر شه نو مبارکه مسکا یې وکړه او د اسامه په دې میړانه آفرین ووایه. بیا یې له دې وروسته په جهاد کې د ګډون کولو اجازه ورکړه. کله چې هغه د دښمن په لور توره را اوښکله نو عمر یې د 15 کلونو و. په موته جنگ کې اسامه بن زید د خپل پلار زید بن حارثه تر مشري لاندې جهاد وکړه. په دې وخت کې د ده عمر 18 کاله و چې په خپلو سترګو یې د خپل پلار د شهادت منظر ولید خو بیا یې هم خپله حوصله مړاوې نه کړه بلکې د جعفر بن ابي طالب تر مشري لاندې له کفارو سره مقابله وکړه تر دې چې جعفر هم شهید شو. نو د پوځ مشري د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه پر غاړه شوه خو لږ وروسته دا هم شهید شو او د پوځ مشري په پرله پسې ډول د خالد بن ولید په غاړه شوه. نو اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د خالد بن ولید له لارښوونو سره سم د جنگ ډګر ته راووت تر دې چې د خالد بن ولید په جنگي مهارتونو او د اسلامي پوځ د میړنیو ځوانانو په هلو ځلو فتحه د مسلمانانو په برخه شوه او د رومیانو له وحشي لښکر څخه صحیح سلامت وژغورل شول. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د خپل شهید پلار جسد له ځان سره په اس شام ته راوړ او له ښخولو وروسته بیرته په خپل اس د جنگ ډګر ته راستون شو. سبحان الله څومره لویه جذبه چې زموږ د نن ورځې د ځوانانو لپاره یوه ژوندۍ او بېسارې بیلګه ده. نن دې ځوانان وګوري چې په څه کې اخته دي. آیا د دین دپاره کار کوي که د شیطان او د دښمن دپاره یا د دنیا لنډ ژوند او محدود ژوند دوی دوکه کړي دي آخرت او جهاد هر څه تیر دي. د وخت په تیریدو سره به د مسلمانانو په زړونو کې لا نور هم د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه سره د مینې اړیکې زیاتېدلې. دا د دې لپاره
چې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه په ډیر عزت شرف او ویاړ سره د رسول الله احکامات او وصیتونه پر ځای راوړل او د جنگ په ډګر کې به سره له کوچنیوالي د زمري په څیر جنګېده. عمر فاروق به هم چې کله د جنگ په ډګر کې له اسامه بن زید سره مخامخ کېده نو د هر کله راشي زموږ امیر او سردار الفاظ به یې ورته ویل. کله به چې یو چا د امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه نه د دې درناوي او احترام په اړه وپوښتل نو ورته به یې وفرمیل آیا تاسې ته معلومه نه وه چې رسول الله اسامه بن زید زموږ د لښکر امیر او سپه سالار ټاکلی و او زه په همدې لښکر کې د یو عسکر په حیث وم. نن خو څوک مني نه. د مؤمنانو مور عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د بني مخزوم د قبیلې یوې میرمنې غلا وکړه. خلکو دا پیښه د رسول الله محکمې ته وړاندې کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې د لاس غوڅولو حد جاري که. کله چې د بني مخزوم د قبیلې خلک له دې پریکړې خبر شول نو اسامه بن زید یې د سفارش لپاره د رسول الله څنګ ته ولیږه ځکه چې رسول الله له اسامه بن زید سره ډیره مینه درلودله. کله چې اسامه بن زید د سفارش لپاره د رسول الله په خدمت کې حاضر شه نو رسول الله په قهرېدلې بڼه اسامه بن زید ته وفرمیل آیا تاسې د الله په حدودو کې له ما څخه د سفارش غوښتنه کوئ؟ بیا له دې وروسته رسول الله حاضرو خلکو ته دا وینا وکړه ای خلکو په بني اسرائیلو کې دا قباحت او بدي وه چې کله به د دوی یو غټ او مخور سړي غلا وکړه نو هغه به یې بخلو او که یو عام او غریب سړي به غلا وکړه نو په هغه به یې د لاس غوڅولو حد جاري کوه. د همدې له امله دا قوم له هلاکت او بربادي سره مخ شو. قسم په هغه ذات چې د هغه په قبضه کې زما روح او ځان دی که زما لور فاطمې هم دا غلا کړې وی نو ما به پرې د لاس غوڅولو حد جاري کړی وی. نن ورځ هم په دې وطن کې دغه حالات روان دي. مخور او مشران چې هر فساد وکړي هغوی معاف دي خو یو غریب او بیچاره کس په هر ځای کې په هغه باندې قانون تطبیقیږي. رسول الله که هر څومره له اسامه بن زید سره مینه درلودله خو د رسول الله په پاک او سپېڅلي زړه کې د الله مینه په هر څه غالبه وه. کله به چې رسول الله ته یو چا کومه قیمتي ډالۍ ورکړه نو هغه به اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه ته ورکوله. اسامه بن زید یو نیکبخته صحابي و چې د محبوب رب العالمین د محبوبیت او مینې ویاړ ور په برخه شوی و. د رسول الله د وفات پر وخت د اسامه بن زید عمر د 18 کلونو ترمنځ و. اگر چې د جهاد او سپهسالاري له بوختیاوو څخه پرته یې کوم وخت نه و موندلی چې کوم حدیث روایت کړي خو بیا هم په ځینې مسایلو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته رجوع کوله. محمد بن سیرین بیانوي چې د عثمان د خلافت په دوره کې د کجورو د یوې پاڼې بیه 1000 درهمو ته ورسېده. اسامه بن زید یو ځل په خپل باغ کې د خرما یوه ونه له بیخه راغوڅه کړه او د هغه مغز یې ترې رااوښکه. ملګرو ورته په حیرانتیا سره وویل چې دومره قیمتي ونه دې ولې ووهله؟ اسامه بن زید ورته وفرمیل زما د مور د کجورې مغز په کار و. زما مور که له ما هر شی وغواړي او هغه غوښتنه زما په وس پوره وي نو زه به هرومرو پوره کوم. د مور د خدمت او عظمت په مقابله کې د خرماو دا قیمتي ونه هیڅ ارزښت نه لري. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله په دین باندې روان شو او هغه لارښوونې چې د هغه دي هغه په خپل ژوند کې عملي کړو تر څو چې د دوی غوندې هم د دنیا او د آخرت عزت الله زموږ په برخه کړي. په همدې هیله نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده ښکلې مدینه ده. سنگر د اسلام ښکلې مدینه ده. سنگر د اسلام الله ورکړی ډېر عزت دی ښکلې مدینه ده. سنگر د اسلام الله ورکړی ډېر عزت دی ښکلې مدینه ده. سنگر د